تېره شپه د هېواد بېلابېلې سیمې یوې شدیدې او کلکې زلزلې ولړزولې. سرچینو یې مرکز د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ ښودلې. دا د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ د تاشقرغان تنګی دی. دغه سیمه کې هم ګڼې ډبرې د غره له څوکې سړک ته رالوېدلې دي چې دلته یې هم ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. عیني شاهدان وایي په دغه لاره تېرېدل چې یو ناڅاپي پې غره نه ډبرې راولوېدې او دوی پکې بند پاتې شول. دغه ځای ته چې راورسېدم دومره معلومات وشوه چې یو نفر دوکاندار و په منډه لاړ. د سامان دې وغورځېده، چې وغورځېده په ما باندې ډبرې راغلې. ښه زه په موټر کې ناست وم د پاسه طرفه په ما باندې ډبرې راغله. ښه دا پېښه په دا ځای کې ورسېده چې کله ډبرې سټارټ شوې ته دا یو ډبره راغله دغه موټر شیشه کې په منځ کې اوس هم پراته ده دم را دی. ښه تر دا ما وویل چې کته شه نور هم خوږېږې. زه چې کته شوم د فریم کې پاس ننوتم. تر دا لاندې چې ناست وم ډبرې ما ته راوغورځېدې. یو به په دا سر باندې ولګېده، یو به په دا ځای باندې ولګېده. ښه یو دا لاندې په دا ځای نه مې لګېدلې ده. بس نور خدای بچ کړم. لاړم اخواته په تېښته په منډه. یاره دلته یو هلته پرېت وم خپله ډبره د دغې بدن نه تر لرې کړه. ښه دا مړ و، ډریور و. دا نیر دلته دا مزده که دوه نفره وي که یو نفر دا که مړه و، درې نفره وي خو پس ور ونه ختمه لاندې طرفه به ولیده. یک لحظه کردم، یک لحظه بخی مشتبه گفتم که ما زلزله شد. تو همین زلزله شد گفتم بچه من بر اومد یک وقت سعی کردم که مثل باران بره سنگ بالون شیب شد. بالاخره خیلی نفر هم کشته هم داد، زخمی هم داد، موتورا رو بسیار موتورا رو هم اینجا گرفتن. چی میگن شالی فروشان همینجا تصادف از پیش ما یک دو خلطه یک 4-5 خلطه انار هم گرفت. اما سرش کلش 25 نفر اما مسافر بود مسلمانا. اینم بین اینم کلش اینم زده و زخمی شد. دو سه تا در این دریا خود از سر دریا انداخت. خیلی البته چقدر است آواز گفته زدم سر اینجا زیر کنکریت بود همون یه جای به جای مرد. زلزلې وروسته په دغه لاره تېرېدونکې برېښنا هم قطع شوې. د کابل مزار لویه لاره هم په بشپړه توګه د ترافیکو پر مخ تړلې. سیمه کې لا هم د تیږو د رالوېدو ګواښ شته. ګڼ شمېر خلک چې په هغه سیمه کې د لارې د خلاصېدو لپاره هڅې کوي د ډبرو د رالوېدو له امله یې سیمه پرېښې او بیا دې طرف ته راغلل. د سمنګان مرستیال والي د دغې زلزلې په تړاو وایي چې 12 تنو پکې ژوند بایللی او تر 145 تنه پکې ټپیان دي. خو د یاد ولایت د عامې روغتیا مسؤلین بیا وایي په دغه پیښه کې 20 تنو ژوند بایللی او تر 145 پورې ټپیان شوي دي. د سمنګان ولایت چارواکي وایي د مرګ ژوبلې کچه به نوره هم لوړه شي ځکه لا د لرو پرتو ولسوالیو څخه دوی ته د مرګ ژوبلې کچه نه ده ویلې شوې. سیمه کې لا هم د ډبرو د راولېدو ګواښ شته. دلته هغه مسؤلین چې د لارې د خلاصولو لپاره هڅې کوي د ډبرو د راولېدو له امله یې ځینې وخت کارونه ځنډېږي خو چارواکي وایي هڅه کوي په راتلونکي نیم ساعت کې دغه لاره په بشپړه توګه د ترافیکو پر مخ پرانیزي. موږ لا هم همدلته په سیمه کې یو تر څو معلومه کړو چې دغې پیښې د هېواد په شمال کې څومره خلکو ته زیانونه اړولي. دغه وروستۍ زلزله درنه مرګ ژوبله له ځانه سره لري.